دا یو نصیحت دی زما او د شکریه پیغام دی ټولو زنانو ته که میندې که خویندې دي او تاسو ته هم دا وایم چې خپلو بیبیانو ته میندو ته خویندو ته لوڼو ته ټولو ته یو د شکریه پیغام او الفاظ او کلمات دا وایي په مخ خصوصا په دې میاشت کې چې دا خلک زموږ کم خدمت کوي په کورونو کې نو سړی ورته حیران شي صرف دې دپاره چې زموږ روژه ښه روانه وي دې دپاره چې زموږ پیشمنۍ ښه وشي د دې دپاره چې موږ عباداتو ته فارغه شو نو هغه مور غریبه او هغه خور او هغه ښځه او هغه ترور او هغه ټول دغه ارضي کې د دنیا په هر ګوټ کې چې زنانه دي په دې میاشت کې د هغوی دغه حال مسلمانانو خبره نو دا د شکریه لایق نه دي موږ پکې لا زیاتي لاړ شو په روژه ماتي کې کله چې دی د روابزه جامه خوا دی خو وولو راولو کله یو لوښی نیم پکې مات کړو دا پکې را الټه زیاتي بدماشي ده او هغوی بیا هم غریبانان ناستې کوي نو د دې خلکو شکریه ادا کول او د دې خلکو قدر کول او د دې خلکو حقوق منل دا ګوره دینداري ده دا بغیرتوب نه دی خجي وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا او ګرځولي دي تاسو لره د ښځو ستاسو نه زامن او نوسي دا د الله رحم دی سلسله مخکې روانه ده سوچ وکړه هسې ځان له سوچ وکړه که چېرته دا بچي لکه یو سړی واده وکړي او د ده بچي نه کېدی چې کوم ونشته ونه تپوس وکړه دا به څه ژوند وځه مخې ته داسې شتي د دې بچو د لاسه زموږ د ژوند سلسله روانه ده لکه دا مزدوري یا رب دا بچي لکه دا کور دا بچي او دا شی زموږ هغه ژوند هغه ترتیب ورسره مزېدار روان موږ مصروفه یو موږ مصروفه دا بچي ته درکړه څه کې دا د الله رحمت دی دغه شان که دیندار یې ثوابونه به در روان ورزقکم من الطیبات او خوراک یې درکړی تاسو ته د پاکو شیزونو نه افبالباطل یؤمنون آیا نو په باطل باندې دوی ایمان لري یعنی کم الله چې ورته دومره څه ورکړي د هغې پرېښودې د باطلو معبودانو باندې ایمان دی وبنعمت الله هم یکفرون او د نعمت د الله نه دوی انکار کوي ویعبدون من دون الله او بندگی کوي دوی سوا د الله نه ما لا یملک لهم رزقا د هغه چا چې اختیار نه لري دوی لره د رزق من السماوات والارض د اسمانونو او د ځمکې نه شیئا د څه